د خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې پتا سو کې با د قیامت په ورځ د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه تني څوک چې په کثرت په ما درود پاک وي. په بل روایت کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې څوک چې په ما په کثرت سره درود پاک وي نو په جنت کې با د دغه تن حوره د ټولو نه زیاتی درود پاک په شوق سره وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. او ز خاص کوم دا دارالعلوم فیض القرآن یو طالب علم قاری محمد غلمان ستا دی د دې موقع په مناسبت یو منقبت شریف لیکلی دی چې راشي مختصر دغه منقبت شریف مونږ ته وړاندې. بسم الله الرحمن الرحیم. دارالعلوم نفراغت د قرآن حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تا نشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا. دارالعلوم نفراغت د قرآن حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تا نشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا. تدا الف نبی شروع کړل قرآن او پوان ناس کړو تمام دلوی کلام. تدا الف نبی شروع کړل قرآن او پوان ناس کړو تمام دلوی کلام. پدمر خلقو کی اللہ درکڑ مقام حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تانشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا. امراو پلار تبا دیور کلتا جنا معتبر دلس کسان سفارش بکری بمحشر. امراو پلار تبا دیور کلتا جنا معتبر اولس کسان سفارش بکری بمحشر. تباروان فدارجات د سبحان حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تانشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا. قرآن بعزت در لدر کلی کلا قبر تزی هر یو عذاب در لراشی کلا حشر تزی. قرآن بعزت در لدر کلی کلا قبر تزی هر یو عذاب در لراشی کلا حشر تزی. یو یو عذاب نباد جوړ شي قرآن ډال حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تانشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا. دی بزرگان بمنگ گران د دین گلونا مدی فیض القرآن پرد آباد سرباجونا مدی. دی بزرگان بمنگ گران د دین گلونا مدی فیض القرآن پرد آباد د سرباجونا مدی. حضرت بشیر احمد مولے قدرت اللہ حافظا وتاتیزی پپیر سبا کا
یا سلام حافظا تیروان حافظا تانشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا پدعاگانو کی میاد کڑا صبح شام یکلا زمانگا استازان او طالبان پدعاگانو کی میاد کڑا صبح شام یکلا زمانگا استازان او طالبان رضوان اللہ عبد الستار روح اللہ حافظا وتا چیزے پھر سبا کا یا سلام حافظا تیروان حافظا تانشم قربان حافظا قربان قربان حافظا گران قدردان حافظا ماشاءاللہ جزاک اللہ. او واقعی چې دا د تربیت او صحبت او نسبت اثر دی چې نن په دې خانقاه شریفه خانواده شریفه او دارالعلوم فیض القرآن کې بهترین او نوموړي قاریان مدح خوانان او شاعران د دې پیدا کیږي. دا د دې دارالعلوم فیض القرآن یو طالب علم دی خسته او خپل او پاخه اشعار لیکلي